د اشعراء مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږ سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 220 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی تلك آيات الكتاب المبين طاسين ميم دا د مبین یعنی حق کارکون کی کتاب آیاتونه دي لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ای محمد خایت په دې غم کې خپل ځان بایلی چې دغه خلک ایمان نه راوړي إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين کومنګ وغواړو نو له اسمانه داسې نښانه نازلولی شو چې د دوی غاړې د هغې په وړاندې ښکته شي وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين دغه خلکو ته چې د رحمان خدای له لوري هر نوی نصیحت راځي دوی ورڅخه مخ اړوي فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون اوس چې دوی د دروغ نسبت کړای دی ډیر ژر به دوی ته د هغه شی حقیقت له بیلا بیلو لارو نه څرګند شي چې دوی په هغه پورې ملنډي وهي أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم او آیا دوی کله ځمکې ته نه دي کتلي چې موږ څومره زیات هر ډول عمده نباتات پکې راټوکولي دي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او د رحمت خاوند هم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون دوی ته د هغه وخت قصه واوره چې کله ستا رب موسی ته نارې کړې ظالم قوم ته ورشه د فرعون قوم ته آیا هغوی نه ویریږي قال رب إني أخاف أن يكذبون موسی عرض وکړ ای زما ربه زه ویریږم چې هغوی به ما دروغجن وګڼي ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون زما سینه تنګیږي او زما ژبه نه ګرځي ته هارون ته هم رسالت ولېږه ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون او پر ما باندې د هغو په وړاندې دی او جرم تور هم شته ځکه نو زه ویریږم چې هغوی به ما ووژني قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون الله فرمایل هیڅ کله نه هغوی تاسې ته کوم زیان نشي رسولی تاسې دواړه لاړ شئ زموږ نښانې در سره واخلئ موږ به له تاسې سره یو او هر څه اورو فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل فرعون ته ورشئ او هغه ته ووایاست موږ رب العالمین د دې لپاره رالیږلي یو چې ته بني اسرائیل له موږ سره تلو ته پرېږدې قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين
فرعون ویل آیا مونږ ته له ځان سره د اولاد په څیر نه وی پاللی؟ تا د خپل عمر ډیر کلونه له مونږ سره تیر کړل او له هغه وروسته دې وکړل څه چې دې وکړل، ته خورا ښېګڼه هېروونکی سړی. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. موسی ځواب ورکړ په هغه وخت کې ما هغه کار په ناپوهۍ سره کړی و. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. بیا زه ستاسې له ویرې نه وتښتېدم، له هغه وروسته زما رب ماته حکم راکړ او زه یې په پیغمبرانو کې شامل کړم. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. پاتې شوه ستا ښېګڼه چې تا له ما سره کړې ده، نو د هغې حقیقت دا دی چې تا بني اسرائیل خپل غلامان ګرځولي وو. قال فرعون وما رب العالمين. فرعون وویل او دا رب العالمین څه وي؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. موسی ځواب ورکړ د آسمانونو او ځمکې رب او د ټولو هغو شیانو رب چې د آسمان او ځمکې په منځ کې دي، که تاسې باور کوونکي یاست. قال لمن حوله ألا تستمعون. فرعون خپلو خوا او شا خلکو ته وویل اورئ؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. موسی وویل ستاسې رب هم او ستاسې د هغو پلرونو نیکونو رب هم چې مخکې تیر شوي دي. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون حاضرینو ته وویل ستاسې پیغمبر صاحب چې تاسې ته رالېږل شوی دی بیخي لیونی ښکاري. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسی وویل د ختیځ او لویدیځ او هر څه چې د دې په منځ کې دي د هغو ټولو رب که تاسې څه پوهه لرئ. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فرعون وویل که تا له ما پرته کوم بل معبود ومانه نو تا به هم په هغو خلکو کې شامل کړم چې په بندیخانو کې پراته ورستېږي. قال أولو جئتك بشيء مبين. موسی وویل که څه زه تا ته یو څرګند شی راوړم هم. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فرعون وویل ښه نو راوړه که ته رښتونه یې. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. د هغه له خولې نه د دې خبرې له وتلو سره سم موسی خپله همسا وغورځوله او په ناڅاپي ډول هغه یو ښکاره ښامار ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. بیا هغه خپل لاس له تخرګ نه راوویست او هغه د ټولو کتونکو په وړاندې ځلیده. د اشعرا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیت څخه اورئ. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فرعون خپلو خوا او شا سردارانو ته وویل دا سړی په یقیني ډول یو ماهر کوډګر دی، غواړي چې د خپلو کوډو په زور تاسې له هېواد نه وباسي. اوس ووایاست تاسې څه حکم کوئ؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هغوی وویل دا یو د ده ورور ایثار کړه او په کارونو کې ماسلان وګرځوه چې هر یو ماهر کوډګر درته راولي. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن
لکه چې یوه ورځ په ټاکلي وخت کوډګران راغونډ کړای شول او خلکو ته وویل شول تاسې به غونډې ته ورشئ ښایي چې موږ د کوډګرو په دین شو که هغوی برلاسي شي. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. کله چې کوډګر میدان ته راغلل نو هغوی فرعون ته وویل مونږ ته خو به انعام وي که چېرته مونږ بری وګټو. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فرعون وویل هو او تاسو به بیا په هغه وخت کې په نږدې کسانو کې وشمیرل شئ. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسی وویل وغورځوئ د څه چې تاسې غورځوونکي یئ. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. غوسم د لاسه خپل رسۍ او همساوي وغورځولې او ویې ویل د فرعون په بخت به همدا مونږ بری موندونکي یو. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. بیا موسی خپل همسا وغورځوله نو په ناڅاپي ډول هغې د هغو د دروغو کارنامې خوړلې تېرولې. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. په دې سره ټول کوډګران سمدلاسه په سجده پرېوتل او غږ یې وکړ چې مونږ رب العالمین ومان د موسی او هارون رب. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. فرعون وویل تاسې په موسی ایمان راوړ مخکې له دې نه چې ما تاسې ته اجازه درکړې وای. هرومرو دا ستاسې مشر دی چې تاسې ته یې کوډې درښودلي دي. ښه نو همدا اوس به وپوهېږئ زه به ستاسې لاسونه او پښې رد بدل غوڅې کړم او تاسې ټول به په دارو زړوم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. هغو ځواب ورکړ هیڅ پروا نشته موږ به د خپل رب حضور ته ورشو. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. او موږ هیله مند یو چې زموږ رب به زموږ ګناهونه وبخي ځکه چې موږ تر ټولو مخکې ایمان راوړی دی. د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 220 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 250 آیت څخه اورئ. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. مون موسی ته وحی ولېږله چې د شپې مهال زما بندگان در سره واخله ووځه تاسې به تعقیب کړی شئ. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. په دې سره فرعون د لښکرو برابرولو لپاره ښارونو ته مارسلان ولېږل او په دې وینا یې ولېږل چې دا یعنی بني اسرائیل یو موټی څه لږ شان خلک دي او دوی مونږ ډیر په غوسه کړي او مونږ داسې یوه ډله یو چې هر وخت بیدار یعنی تیار او آماده یو. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. په دې ډول موږ هغوی د هغو له باغونو چینو خزانو او د هغو له ډیرو ښو هستوګنځیو څخه راویستل. دا خو وشول له هغو سره
او بل خواته مونږ بني اسرائیل د دغه ټولو شیانو وارثان وګرځول. فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نو دوی په مرخاته کې د هغوی په تعقیبولو کې شول. کله چې دواړه ډلې سره مخامخ شوې نو د موسی ملګرو چیغه کړه چې مونږ خو ونیول شو. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسی وویل هیڅ کله نه، له ما سره زما رب دی، هغه به هرومرو ما ته لارښوونه وکړي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. مون موسی ته د وحی په وسیله حکم وکړ چې ووهه په خپل همسا سره سمندر. په ناڅاپي ډول سمندر وچاوده او د هغه هره ټوټه د یو لوی غره په څیر شوه. وأزلفنا ثم الآخرين. همالته مونږ بله ډله هم نږدې راوستله. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. موسی او ټول هغه کسان چې له هغه سره وو مونږ وژغورل او نور مو غرق کړل. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. دې پیښه کې یوه نښانه ده، خو له دغو خلکو نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او ډیر زیات مهربان هم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. او دوی ته د ابراهیم قصه واوروه کله چې هغه له خپل پلار او خپل قوم څخه پوښتنه کړې وه چې د څه شیان دي چې تاسې عبادت کوئ. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هغو ځواب ورکړ یو څه بوتان دي چې مونږ عبادت کوو او مونږ د همدوی په خدمت بوخت یو. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هغه پوښتنه وکړه آیا دوی ستاسې اوري کله چې تاسې دوی ته بلنه ورکوئ یا دوی تاسې ته څه ګټه یا زیان رسوي؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هغو ځواب ورکړ نه بلکې مونږ خپل پلار نیکه د همدې کار په کولو میندلي دي. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابراهیم ویل کله هم تاسې په غړېدلو سترګو هغو شیانو ته کتلي چې تاسې او ستاسې مخکنیو پلرونو نیکونو د هغو بندګي کړې ده. زما خو دا ټول دښمنان دي له یو رب العالمین نه پرته چې هغه زه پیدا کړم بیا همغه راته لارښوونه کوي. هغه ذات چې ما ته خوراک څښاک راکوي او کله چې ناروغېږم همغه مې روغوي. هغه ذات چې مرګ به راکړي او بیا به مې دوهم ځل ژوندی کړي. هغه ذات چې له هغه څخه زه هیله لرم چې هغه د جزا په ورځ زما خطا معاف کړي. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني
وَاخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. لدې وروسته ابراهیم دعا وکړه: ای زما ربه، ما ته حکم راوښیه او ما له صالحانو سره یو ځای کړه او په وروسته نسلونو کې رښتیانی نومیالیتوب را په برخه کړه او ما له نعمتونو څخه د مال اعمال جنت له وارثانو څخه وګرځوه او زما پلار ته بخښنه وکړه چې بېشکه هغه له ګمراهانو څخه دی او ما په هغه ورځ مه رسوا کوه چې کله ټول خلک ژوندي راپاڅول شي، کله چې نه مال څه ګټه ورسوي نه اولاد، پرته له دې نه چې څوک له روغ سپېڅلي زړه سره د الله حضور ته ورغلی وي. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ. په هغه ورځ به جنت پرهیزګارانو ته نږدې راوستل شي او دوزخ به د ګمراه شوو خلکو لپاره پرانستل شي او له هغو نه به پوښتنه وشي چې اوس چیرته دي هغه هستۍ چې تاسې له خدایه پرته د هغوی عبادت کوو؟ آیا هغوی له تاسې سره څه مرسته کولی شي یا په خپله ځان ژغورلی شي؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. بیا به هغه معبودان او دغه ګمراه شوي کسان او د ابلیس لښکر ټول په هغه کې پړه مخې وغورځول شي. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هلته به دوی ټول په خپلو منځو کې شخړه وکړي او دغه ګمراهان به خپلو معبودانو ته ووایي چې په خدای قسم مونږ خو په ښکاره ګمراهۍ کې اخته وو چې تاسې ته مو د رب العالمین سره برابره درجه درکوله او ګمراه نه کړو مګر مجرمانو. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. اوس نه زمونږ څوک سپارښ کوونکی شته او نه څوک صمیمي دوست. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. کاش کې مونږ ته یو ځل بیا د بیرته ګرځېدو موقع په لاس راشي نو مونږ به مؤمنان شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري توګه په دې کې یوه ستره نښانه ده خو له دوی نه زیاتره خلک ایمان راوړونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب زورور هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. د نوح قوم پیغمبران دروغجنو ګڼل. دا یاد کړه کله چې د هغو ورور نوح هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدای نه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم. زما اجر خو د مخلوقاتو د پالونکي په ذمه دی نو تاسې له الله نه وویریږئ او په زغرده زما اطاعت وکړئ. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هغو ځواب ورکړ آیا مونږ ته ومنو په داسې حال کې چې ستا پیروي ډېرو رذیلو خلکو غوره کړې ده؟ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير
زه څه پوهیږم چې د هغو عمل څنګه دی د هغو حساب خو زما د رب په ذمه دی کاش کې تاسو له څه شعور نه کار واخلي زما دا کار نه دی چې څوک ایمان راوړي زه هغوی وشړم زه خو فقط یو ښکارا څرګنده تنبیه کوونکی انسان یم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين هغه ویل ای نوح که تا لاس وانه خیست نو په ویشتل شو یعنی سنگسارو کسانو کې به شامل شي قال رب إن قومي كذبون نوح دعا وکړه ای زما پروردګار زما قوم زه دروغجنو ګڼلم فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين اوس زما او د دوی ترمنځ غوڅه فیصله وکړه او ما ته او زما ملګرو مؤمنانو ته نجات راکړه فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين په پای کې مونږ هغه او د هغه ملګری په یوه ډکه شوې کښتۍ کې وژغورل او له هغې وروسته مو باقي نور خلک غرق کړل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم په یقیني توګه په دې کې یوه نښانه ده او د دوی زیاتره مؤمنان نه او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين عادیانو پیغمبران دروغجنو ګڼل یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورورو هود هغوی ته ویلي وو آیا تاسې نه ویرېږئ زه ستاسې لپاره یو امانتدار پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ زه په دې کار باندې له تاسې نه د څه اجر غوښتونکی نه یم زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون تاسې دا څه کوئ چې پر هره هسکه بابیزا یعنی د بلحوثۍ له مخې یوه یادګاري ودانۍ جوړوئ او لویې لویې ښکلې ماڼۍ ودانوئ چې ته به وایې دلته ستاسې ابدي هستوګنه ده او کله چې په چا باندې لاس پورته کوئ د جبر او تیري په توګه یې پورته کوئ نو تاسې له الله نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون له هغه ذات څخه وویرېږئ چې تاسې ته یې هغه څه درکړي دي چې تاسې پرې پوهیږئ أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تاسې ته یې څاروي درکړل اولادونه یې درکړل باغونه یې درکړل او چینې یې درکړې زه ستاسې په باب د یوې لویې ورځې له عذابه ویرېږم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين هغو ځواب ورکړه موږ ته برابره ده که نصیحت وکړي او که له واعظانو څخه نه وي دا خبرې خو همدغسې له پخوا نه شوي دي او موږ په عذاب اخته کېدونکي نه یو فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين په پای کې هغه دروغجنو ګاڼه او موږ هغوی هلاک کړل په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده خو له هغو نه زیاتره کسان منونکي نه دي وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم
كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. سمودیانو پیغمبران دروغجن وګڼل. یاد کړه هغه وخت چې د هغو ورور صالح هغو ته وویل آیا تاسو له خدای څخه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسو لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسو له الله نه ویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسو نه د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. آیا تاسو به د ټولو هغو شیانو په منځ کې چې دلته دي همداسې په ډاډینې سره اوسېدو ته پرېښودل شي؟ په دغو باغونو او چینو کې، په دغو کښتونو او د خرما باغونو کې چې وږي یې له باره ډک دي. تاسو غرونه توږئ، په ویاړ سره پکې ودانۍ جوړوئ. له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. د هغو مسرفو خلکو اطاعت مکوئ چې په ځمکه کې فساد خپروي او څه اصلاح نه کوي. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. هغو ځواب ورکړ ته محض یو کوډ وهلی انسان یې، ته زموږ په څېر یو انسان نه پرته نور څه یې؟ راوړه کومه نښانه که رښتونه یې. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. صالح وویل دا اوښه ده، یوه ورځ د هغې د څښلو ده او یوه ورځ ستاسې ټولو د اوبو اخیستلو. له هغې سره هېڅکله غرض مه کوئ، که نه نو د یوې لویې ورځې عذاب به مو ونیسي. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. خو هغوی د هغې سپینې ور پرې کړې، یعنې ژوبله یې کړه، او په پای کې له خپل دغه کار څخه پښیمانه شول. په دې توګه الهي عذاب هغوی ونیول. په باوري ډول په دې کې یوه نښانه ده، خو له هغوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. د لوط قوم پیغمبران دروغجن وګڼل. هغه وخت یاد کړه چې د هغو ورور لوط هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدایه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم، نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه له تاسې نه په دې کار باندې د څه اجرت غوښتونکی نه یم، زما اجر خو د رب العالمین په ذمه دی. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. آیا تاسې د نړۍ له مخلوق نه نارینهو ته ورځئ او ستاسې په میرمنو کې چې ستاسې رب ستاسې لپاره څه پیدا کړي دي هغه پرېږدئ، بلکې تاسې له حده تیر شوي خلک یاست.
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. هغوی وویل ای لوطه که تا له دې خبرو لاس وانخیست نو کوم خلک چې زموږ له کلیو نه ویستل شوي دي په هغو کې به ته هم شامل کړی شي. قال إني لعملكم من القالين. هغه وویل کوم خلک چې ستاسې له کړو وړو څخه کرکجن دي زه له هغو څخه یم. رب نجني وأهلي مما يعملون. ای پروردګاره ما ته او زما کورنۍ ته د دوی له بدعملیو څخه نجات راکړه. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. په پای کې مونږ هغه او د هغه ټوله کورنۍ وژغورله پرته له یوې بوډۍ ښځې نه چې په بیرته پاتې کېدونکو کې وه. بیا نو باقي پاتې خلک مو تباه کړل او پر هغو مو یو د شګو ورښتو کړل. ډېر ناکاره باران و چې پر هغو ویرول شوو وورول شو. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له دوی نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی دی او خورا مهربان هم. د اشعراء مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 26مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 227 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 180 آیت څخه اوري. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. د ایکا اصحابو یعنی ګڼ ځنګل خاوندانو پیغمبران دروغجن وګڼل. هغه وخت یاد کړ چې شعیب هغو ته ویلي وو آیا تاسې له خدایه نه ویریږئ؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. زه ستاسې لپاره یو امانتګر پیغمبر یم نو تاسې له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. زه په دې کار باندې له تاسې نه څه اجرت نه غواړم. زما اجر خو د رب العالمین په ذمه ده. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. پیمانې ښې ډکوئ او چاته زیان مه اړوئ. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. په سمه ترازو ټول کوئ او خلکو ته د هغو شیان کم مه ورکوئ. په ځمکه کې فساد مه خپروئ او له هغه ذات نه وویریږئ چې هغه تاسې او پخواني نسلونه پیدا کړي. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. هغوی وویل ته محض یو کوډ وړاندې کړی سړی او ته نور هیڅ نه یې مګر زموږ په څېر یو انسان او موږ خو تا بیخي دروغجن ګڼو. که ته رښتونه یې نو پر موږ د اسمان کومه ټوټه راوغورځوه. قال ربي أعلم بما تعملون. شعیب وویل زما پروردګار په هغه څه باندې پوهیږي چې تاسې یې کوئ. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. هغوی دای دروغجن وګاڼه په پای کې پر هغو باندې د چترۍ ورځې یعنې د سیوري اچونکې ورځې عذاب راغی او هغه د ډېرې ویرونکې ورځې عذاب و. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين.
په باوري ډول په دې کې یو نښانه ده خو له هغو نه زیاتره منونکي نه دي. وإن ربك لهو العزيز الرحيم او حقیقت دا دی چې ستا رب برلاسی هم دی او خورا مهربان هم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. دا قرآن دی رب العالمین لخوا نازل شوی دی. روح الامین یعنی جبرائیل هغه تا ته راوړی دی تر څو چې ته له هغو خلکو څخه واوسې چې د خدای لخوا د خدای د بندګانو تنبیه کوونکي دي. بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. په روښانه څرګنده عربي ژبه کې او د مخکنیو خلکو په کتابونو کې هم دا شته. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. آیا د دوی یعنی د مکې د خلکو لپاره دا یو نښانه نه ده چې د دوی په حقانیت باندې د بني اسرائیل علما پوهیږي؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. خو د دوی تعصب تر دې اندازې پورې دی چې که دا مونږ پر یو عجمي باندې هم نازل کړی وای او دغه فصیح عربي کلام هغه دوی ته لوستلی او راوړی وای بیا به هم دوی نو منلی. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. په همدې ډول موږ دغه ایمان نه راوړل د مجرمانو په زړونو کې ایښی دی. هغوی ورباندې ایمان نه راوړي تر څو پورې چې دردناک عذاب ونه ویني. بیا کله چې هغه په ناڅاپي ډول پر هغو باندې راځي په هغه وخت کې هغوی وایي چې آیا اوس موږ ته څه مهلت راکول کېدی شي؟ أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. نو آیا دوی زموږ د عذاب لپاره بیړه کوي؟ تا څه فکر کړی دی که موږ دوی ته تر کلونو کلونو د مزو چړچو مهلت هم ورکړو او بیا همغه څه ورباندې راشي چې له هغه نه دوی ویرول کېږي نو هغه د ژوند وسایل چې دوی ته ورکړل شوي دي دوی ته به څه په درد وخوري؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ګوره موږ هیڅکله د کوم کلي خلک له دې نه پرته نه دي تباه کړي چې د هغو لپاره تنبیه کوونکي نصیحت د حق ادا کوونکي موجود او موږ ظالمان نه وو. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. دا څرګند کتاب یعنی قرآن شیطانانو راخیستی راغلی نه دی نه دا کار له هغو سره وړ دی او نه هغوی داسې کولی شي. هغوی خو آن د دل اورېدلو نه هم لرې ساتل شوي دي. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. اے محمد له الله سره کوم بل معبود مبلا کنه نو تبا هم له سزا موندونکو څخه شي. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين
إنه هو السميع العليم. خپل ډیر نږدې خپلوان وویروه او له مؤمنانو څخه چې کوم کسان ستا پیروي غوره کړي له هغو سره د تواضع چلند وکړه، خو که هغوی ستا نافرماني وکړي نو هغو ته ووایه چې څه کوئ زه ورڅخه بریځمه یم، او په هغه برلاسی او رحمت والا باندې توکل وکړه چې تا په هغه وخت کې ویني چې ته عبادت ته پاڅېږي او په سجده کوونکو کې ستا بدلیدل را بدلیدل، یعنی لکه قیام، سجده او داسې نور ګوري. هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ای خلکو، آیا زه تاسو ته وښیم چې شیطانان په چا باندې نازلیږي؟ هغه په هر دروغ جوړونکي بدکار باندې نازلیږي. د اوریدو خبرې په غوږونو کې پوکوي، یعنی غوږ نیسي او له هغو نه زیاتره دروغجن وي. والشعراء يتبعهم الغاوون. پیغمبر شاعر نه دی، پاتې شول شاعران په هغو پسې غولیدلي ګمراه شوي خلک زی. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. آیا ته نویني چې هغوی په هر ناو کې سرګردانه دي او داسې خبرې کوي چې عملي کوي نه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پرته له هغو کسانو چې ایمان راوړ او غوره عملونه یې وکړل او الله یې ډېر یاد کړ، او کله چې پرې ظلم وشو نو له خپل ځان نه یې دفاع وکړه، او ظالمانو ته به ډېر ژر معلومه شي چې هغوی له څه سرنوشت سره مخامخ کیږي.